د مطلبي مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د مطلبي مینې لنډې کیسې ومې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د مطلبي مینې لنډې کیسې اومه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. پروین نوره په هغه کور کې په وچې غوا، شنډه ونه او بېګټې موجود باندې مشهوره وه چې د همدې پیغورونو په سبب به ټوله شپه پروین په خپله کوټه کې سلګۍ وهلې. تر سهاره به ویښه ناسته وه یا به یې دعاګانې او نفلونه کول، خو هیڅکله یې په خیال کې د کوم ناوړه او بل ډول عمل چې خالد دې پرې په بدو یاد شي لاس نه و اچولی. هغه پوهېده چې یو وخت به حقیقت څرګندېږي او خالد به دا یو ځل بیا په رښتینې معنا پیژني. نوریې نو اوس خپل جالونه ورځ په ورځ غوړول او هره ورځ یې نوې تجربې او لارې موندلې. هر ماښام به په دې انتظار وه چې خالد ځان وزګار کړي او دا ورته نوې جوړې کړې کیسې بیان کړي. د جمعې په یو ماښام دا بیا هم یوازې شوه. کوټې ته ننوته. خالد ته یې 2-3 مسکالونه ورکړل او د پخوا په څیر د هغه د زنګ د راتلو په انتظار ناسته وه. ډېر زر یې زنګ راغی، په شونډې مسکا وغوړېده او موبایل یې وکېکړ. لنډ سلام او جوړ په خیر یې وکړل. خالد ډېر زر اصلي خبرې ته راغی. نوریې ورېندارې څنګه دې وکړل؟ نور مې له دې مردارې نه خلاص کړه. هغه نوره نه زما ده او نه زه د هغې، او نه هم ستا په درد خوري. نوریې وخندل. هو خالد جانه، دا څو شپې سر په سر لګیا یم. تېر ماښام دې هم حامد لالا ورغلی و. مور یې رضایت څرګندوي، د بنې پروا هم نه لري، خو وایي چې ولور به یې لږ څه اوچت وي. خالد په خبره کې ورولوېده. خپله سلما څه وایي؟ نوریې له خوښۍ نه ډکه مسکا وکړه. لیونیه، هغه زما په لاس کې ده، هغه زما د کاکا لور ده. ورته ویلې مې دي چې د ډک کور واک به ستا په لاس کې وي. هلک ښه ښکلی او وظیفې والا دی، که څه هم د دې مردارې په اړه اندېښنه لري، خو ما ورسره ژمنه کړې چې دا د کم عمر میلمنه ده، یوه غمه به یې وخورو، د هغې نه هېڅ اندېښنه مه لره. سلما د شکر وباسي چې تا غوندې یو مخماتی او په خبره پوه هلک ورته د واده غاړه ایښې. په هغه واده کې خو مې هسې در سره نه غږوله، ما دې صفتونه ورته کړي وو او بیا مې تا ته له ښځو را جلا کړه. د دې هېڅ. خالد له خوښۍ نه په یو څه ډک انداز د هغې خبرې پرې کړې. هو ورېندارې، زه هېڅ تشویش نه لرم، رښتیا درته وایم. له هغې ورځې نه وروسته تل را سره د هغې سوچ وي. خواږه را باندې لګېدلې. پیسو میسو ته مه ګوره، خو چې د لاسه دی. نوریې وخندل. هو شیطانه، ډېر چارچشمه یې، ښکلا خو په همدې تورکیو کې ده. ته خو ساده وي چې په سپینو پسې ګرځېدې. دا د پنجابي لور ګوره، موږ به سپینوالی څه کړو چې هر وخت د نورو وي او په خپل حسن سوداګري کوي. که بد وایم؟ خالد جدي شو. هو نوریې ورېندارې، ورکوه یې، دا مرداره راته مه یادوه، خو زما سره یوه اندېښنه ده، نه پوهېږم چې څنګه به شي. نوریا هم په ځای کې راوچته شوه. د څه اندېښنه؟ اندېښنې مندېښنې دې لرې کړه، خو بیا هم کوی شي ما ته یې ووایې د څه اندېښنه لرې؟ خالد لږ په ځنډ ځواب ورکړ. همدا مرداره پروین درته یادوم، دا ډمه چې اوس هم زما په کور کې ده. نوریې له کړکۍ د باندې وکتل. په انګړ کې هېڅ څوک هم نه ښکارېدل. له بلې کوټې د اولادونو د شوخۍ او شور ماشور آواز راته. غږ یې یو څه ټیټ کړ. خالد جانه، د هغې غم به وکړو، آخر نوریې غوندې ورېندار لري. ما د هغې په اړه هم سوچ کړی. خالد په لیوالتیا او وارخطایي د هغې په خبره کې ورولوېده. سوچ؟ څه ډول سوچ؟ راته ووایه چې زه هم پرې پوه شم. نوریې ورته وویل هو، ښه اسانه سوچ دی، یو پلان یې وبوله، خو عملي کول یې په تا دي. څنګه ورته چمتو یې؟ خالد ورته وویل په ما؟ هو ولې نه، ته خو یې ووایه. نوریې ورته وویل خالده، نور باید د دې وچې غوا نه ځان خلاص کړو. زموږ په درد نه خوري، هسې نه چې کومه ورځ مو وشرموي. د دې شرم مخه باید ونیسو. سبا به یې له نورو سره اړیکې نیولې وي. دا د 3 ځله ستا له راتګ سره سم ستا د خور کور ته شپو ته لاړه. حامد ته یې پښې ټینګه کړې وي چې یا به مې وړې او یا له کوره تختم. حامد خوراکی به له مجبوریته ورسره تللو. ته یې دومره بد راتلې چې له راتلو سره به یې دې ټول کور پرېښود. تېر ځل مې چې ستا د راتلو نه ورته ویلي، نو څنګه ناڅاپي دې ګیر کړه. خالد وخندل او ما هم د اسمان ستوري پرې وشمارل. د دواړو خنداګانې اوچتې شوې. هو هسې خو زمری یې، خو زما نوی پلان دا دی
چې باید رویه ورسره نرمه کړو، د ښه چلند په جال کې د ماهي غوندې راګیر کړو. هو خو چې نه بیرته باید اوبو ته ولیږو. خالد بیا لږ جدي شو. اوبو ته؟ نوریې وخندل. هو د پسرلي موسم دی، کونړی سیند خو په دې 2-3 میاشتو کې ښه مست دی. پرېږدی چې د خپلو نیکونو وطن ته یې ښه په غرغړو ورسوي. خالد ورته وویل هر څه چې ته وایې زما همغسې خوښه ده. داسې یو کار به کوو چې موږ هم پکې بدنام نشو. هغه د مشرانو خبره چې نه سیخ وسوځي او نه هم کباب. خو زما ډیره سودا تر هغې وړاندې دې بلې ښاپیرۍ ته ده. نور نو لاس په کار شه. ما دومره پیسې له یو خوا بل خوا وهلي چې د هغې د مور غوښتنې پرې پوره کړی شم. زه وایم چې د راتلونکي اونۍ باید زیره راباندې وشي. پرېږده چې دې مردارې ته خپل ځای معلوم شي. نوریا هم خوشحاله شوه. خالد جانه ډاډه اوسه، داسې وګڼه چې دا کار وشو. آخر زما غوندې ورېندار لري، هغه څه به کیږي چې ته یې غواړې. په سلما مې زور رسیږي. خیر دی که کاکا مې د بنې او نورې مسلې یادوي نو له پلان به یې خبر کړم چې له بنې د کومه ویره نه لري. د هغې پاڼه هسې هم زیړه ده. داسې د وګڼي چې موږ په کور کې یوه مزدوره لرو چې لاس به یې پرې سپک وي. خو ګوره چې د ورېندارې شیریني به د ښه ډبله وي. بله دا چې واده به د هم په میاشت کې دننه ترسره کیږي او زیات وخت به پکې نه پرېږدو. خالد په داسې انداز چې اندېښنه پکې برېښېده بیا وپوښتل. ما ویل خلک به څه وایي چې ولې بله وکړه؟ دا خو هم ځواب غواړي. نوریې ورته ویل ګوره خالده، ته چې دا بله اونۍ راشې ټول پلانونه به سره وسنجوو. ما ته د هر څه لاره معلومه ده، خو چې لنډ سره کینو نو تر ټولو ښه لاره به ورته پیدا کړو. د هغې چاره په ما ده او پوهیږم چې د داسې نجونو لپاره سزا څه وي. د پروین له څه هاخوا دیخوا غیبتونو وروسته د خالد اړیکه پرې شوه او نوریې هم بیرته د کوټې تړلی ور خلاص کړ. بلې کوټې ته د خپلو ماشومانو خوا ته وروانه شوه. خالد د سلما هوا اخیستی و او تل به په یوه رنګینه خیالي نړۍ کې ډوب و. ملګري یې هم پرې پوهېدل چې څه تغیرات پکې راغلي دي. په خوبونو کې به هم پروین ته سپکې سپورې ویلې. کله کله به په خوب کې راویښ شو، لاسونه به په هوا کې خلاص پاتې شول او پروین به له مرۍ نه نیولې وه. تل ورسره همدا سوچ و چې ژوند ته به یې د سلما پر راتګ سره هر څه بدل شي او د ژوند نه به خوند واخلي. سلما به دومره ښکلې نه وه، زړه یې هم دومره کلک ورباندې نه و بایللی، خو د ورېندارې صفتونه یې ورسره مینه زیاته کړې وه او پرې مین و. هغه تر ډیره د خپلې ورېندارې په خوله او صفتونو ورسره په خیال کې یوه پټه او خوږه مینه روزله. همغه و چې کله د خپلې کوژدې خبر واورېدو نو په ګډا شو. خوښیو په سر واخیسته او له اجازې نه لرلو سره یې په لاره ډزې وکړې. ټول ملګري یې ورخطا ودرېدل، خو چې خبر شول بیا هغوی هم دغه خوښي ورسره بدرګه کړه. بېګا ته یې په خپل هستوګنځي کې ښه محفل جوړ کړ. خپل ملګري یې سر راوغوښتل او تر نیمو شپو ویښ وو. د خپلو ملګرو ته د دویم واده د علت په اړه همدا ویل چې مخکینۍ ښځه یې لیونۍ ده، اعصاب یې د لاسه ورکړي، اولاد یې نه کیږي. خو د اولاد خبره به چې کله دوی ته یادوله نو خپله به هم په خبره کې یو څه ټکنی شو. یوه اونۍ وروسته یې له ملګرو سره مخه وکړه او له لوګر ولایت نه په شخصي جامو کې د جلاباد په نیت مخ په کابل را روان شو. دا ځل سفر ورته یو څه زړه وړونکی او ښکلی و. له کابله یې ګڼې تحفې له ځان سره راوړې وې چې ډېرې د ورېندارې لپاره وې. کور ته چې راورسېده نو فضا بیخي بل ډول وه. د نوریې ټول خپلوان او خوند یې راغلي وي. سندرې او میلې یې جوړې کړې وې، خو پروین یې تر سترګو نه شوه. ټولو ښکلولو یو ساعت وروسته یې د پروین پوښتنه وکړه. ورېندارې په خندا ځواب ورکړ چې په اشپزخانه کې ده. اوس چې د بنې غږ پرې وشو عقل یې سر ته راغلی. سمه کاریګر او انسانه ترې جوړه شوې. او وروسته چې د بهر ته ووتلو نو په پروین یې پام شو چې په اشپزخانه کې د غوړو لوښو په وینځلو بوخته وه. د ده په لیدو یې زر په غاړه پړونه سم کړ او راوچته شوه. خالد ته مخامخ ودرېده. د ستړي مشي لپاره یې لاس ور اوږد کړ، خو خالد ورته بد وکتل. د ناولی لاس دې ماته مه راکوه، له دې پرته هم راته ویلی شي. غلی و. بیا یې مخامخ ورته وکتل. خیر اوسې جوړ روغ یم او وروسته له دې به له خیره ښه روغ جوړ شم. پروین لاس راټول کړ، په سترګو کې اوښکې وګرځېدې او بیرته په کار لګیا شوه. خالد هم یوه شیبه تم شو. له کوټې د ښځو د خنداګانو غږونه راتلل. اوس به ډېر وخت پروین ته اجازه نه وه چې د سیما دوی له څا اوبه راوړي. هغه خپل اولادونه دې کار ته اچولي وو.
په بدل کې د کور کارونه یو په بل پسې پروین ته رامخکې کول او هغې به هم پرته له دې چې څه شکایت وکړي ترسره کول. یو دوه ځله خپله سیما د دوی کور ته راپېښه شوه او په اشپزخانه کې له پروین سره وکتل. دوی خپلې معصومې خبرې نشوای کولی، خو په زړونو کې یو بل حس کول او د یو بل پر یادونه یې اورېدل. همدا دوه ځلې چې سیما د دوی له کوره تلله نو پروین به د ماشومې غوندې پسې نښتې وه او زړه به یې له غرې و ډک و. اوس نو د خالد ټولو خورګانو له هغې سره د نوریې غوندې چلند کاوه. دې ته به یې ناوړې او بل ډول خبرې کولې، خو دا نه پوهېده چې فطرت ورسره کومه دښمني پالي او دا د کومې کړې ګناه پور پرې کوي. دا هغه پوښتنې وي چې د دې د معصومیت په قاموس کې ورته لا هم چا معنا نه ولیکلې. د همدې میاشتې په جریان کې د خالد نوی واده په پوره شور او ګډاګانو ترسره شو. ځینې که پکې له مستۍ او ګډاګانو له پښو او لاسونو غورځېدلي وو، خو پروین له هغو ښځو چې له ډېر کار بېخوبۍ او ستړیا به ورباندې زوف راته، خو زړه ته یې د صبر قلف اچولی و او په خوله د زغم او حوصلې مهر د پخوا غوندې همغسې لګېدلی و. د سلما او خالد کوټه په رنګونو او زرورقونو ښکلې وه او ورسره د پروین بستره د بهرني دهلیز یوه کونج ته راووته. دا به په اشپزخانه کې تر هغو ویښه ناسته وه چې دوی به ټول ویده شول. نو بیا به ځای ته لاړه. کله کله خو به یې په اشپزخانه کې ځان ته ځای اچولی و. څلورمه او پنځمه ورځ د پروین په وړاندې د نوریې غوندې یوه بله نرۍ تور رنګه وچه جینۍ را پیدا شوه چې پوډر او سرخیو په مخ د موقتي ښکلا زیاتونه کوله. دا سلما وه چې د نوریې پلانونه یې په ډېر ښه ډول عملي کولی شول او له پروین سره یې ټولې خبرې له ریشخند او پیغور نه ډکې وي. وخت نه وخت به د سیما دوی کور ته په اوبو پسې له ژړا سرې سترګې راتله. سلما دا توره هم وکړه چې د دې د خوړو ژوند ژواک ځینې لوښي ورته بیل او معلوم کړل، خو پروین اوس په اوبو کې ډوبه وه. په اوبو کې هغې ته یوې لویشتې او یو متر یوه معنا درلوده. همدا چلن نږدې تر یوې میاشتې پورې روان و. خو یوه شپه د خالد او نوریې دوه په دوه ناستې نه وروسته ژور بدلون پکې راغی. وضعیت بل ډول شو. د یوه نوي رنګین جال لومې په غوړېدو شوې. پروین یې هېڅ تمه نه درلوده. دې ته دغه حالت حیرانونکی و چې څنګه یو په یو د خالد او د هغې د ورېندارې په چلند کې بدلون راغی. له مودو وروسته د هغوی له خولې نه خپل نوم واورېده. پروین دغه خبره سیما ته هم وکړه، خو هغه هم نه پوهېده چې د دې بدلون معنا څه ده، ولې هغوی بیرته دومره خواږه شول. خالد به 3 ورځې پرله پسې ورته تحفې راوړلې. څو ځله یې ورته د پروینو نوم هم واخیست، خو هغسې د پخوا غوندې مینهناک خوږلت پکې نه و لکه یو وخت به یې چې ورته ویل. خو په سلما کې بیا هیڅ بدلون نه حس کېده. هغه اوس د دې بنه وه او بنه په پښتني طبیعت کې هیڅ کله د جوړښت یو ځای او په یوه کور کې د اوسېدو قانون نه مني. سیما نږدې 3 ورځې بیا هم پرله پسې هغه ونه لیده. دا پوهېده او زیاته اندېښنه یې هم نه لرله، ځکه دا اوس د نوریې له خوا نه منع شوې وه. یو سهار وختي چې پروین د دوی په انګړ کې د څا په غاړه ښکاره شوه. دې په کوټه کې کړکۍ ته نږدې د قرآن شریف تلاوت کاوه. زر یې لنډه دعا وکړه او په منډه بهر ته ورووته. په ګیلمن انداز یې غږ پرې وکړ، د کبرجن لورې اوس نو چې راځې ما ته احوال هم نه راکوي، پخوا به زما خوا ته راتلې او اوس نیغه په څا ور روانه یې. پروین وخندل. نه سیما خورې، خدای دې نه کړي، په یاد مې وي زه خو اصلا اوبو ته نه ستا د دې ښکلو سترګو لیدلو ته ورخطا وم. 4-5 ورځې مې نه وي لیدلې. اوس خو دې په ځان روږدې کړی یم او هیرول دې دومره اسانه نه دي. ما ویل یو ځل به لوښي له اوبو ډک کړم او بیا به ستا د خپلو سترګو لیدو ته درشم. هسې هم سهار وختي دی او کور کې مو څاڅکی اوبه نه وي. هو، ما غوښتل یوه مهمه خبره هم درته وکړم. سیما یو څه ورخطا شوه، خو په ورخطایۍ کې لیوالتیا زیاته وه. نن یې له ورځو وروسته هغه خوښه او خوشحاله لیدله. نه پوهېده چې علت به څه وي. د هغې له غاړې لاس رالرې کړ. ورته ویې ویل مهمه څه خبره ده چې تر اوسه زه خبره هم نه وم. پروین وخندل. هو خورې، ما غوښتل دا درته ووایم چې له سختو عذابونو وروسته دا 3 ورځې د هغوی چلن را سره بدل شوی. ډوډۍ ته مې هم له ځان سره کینوي او چې سلما هم سترګې را باندې را برګې کړي نو هغه یې منع کوي. سیما یې په خبرو کې ورولوېده. څوک یې منع کوي؟ خالد؟ پروین ورته وویل هو، دواړه یو ډول دي. ورېندار مې هم نازوي، اوس چې کار کوم سر ته مې ولاړوي، د کارونو لارښوونه راته کوي.
تیره ورځ یې ورور حامد هم راته ویل چې جامې یوازې مه وینځه، له نوریې هم مرسته غواړه. سیما لا مهمه خبره. سیما ورته ویل هغه څنګه؟ پروین له مودو وروسته وخندل. هو مهمه به وي یا نه، زه تمه هم نه لرم. ما ته وایي چې سبا نه بله ورځ د هغه د خور کور ته ځو، میلمستیا یې راته کړي. وایي چې د کامې د شنو فصلونو او سیند ننداره در باندې کوم. بس همدا مهمه خبره ده. سیما له اندېښنې او خوښۍ په ډک انداز وپوښتل بل څوک در سره ځي؟ سلما ته هم ټینګار کړی خو هغه نه ځي. وایي چې 2 په 2 ځو. 2 په 2 یعنی ته او خالد؟ پروین ورته ویل هو. سیما یوه څنګ ته اندېښمنه کېناسته. پروینو زه نه پوهېږم چې په خالد کې ولې داسې بدلون راغلی. رښتیا له سلما سره اړیکې څنګه دي؟ پروین سوړ اسویلی وکړ. خورې د هغې پوښتنه مه کوه. دا د له 1 میاشتې زیات وخت تیر شو چې بیرته خپلې دندې ته نه دی تللی. له همدې نه یې معلومه کړه یوه شیبه هم د هغې له کوټې نه بهر نه وځي. او زه هره شیبه ورته چای او نور څه چې دوی غواړي ورته تیاروم، خو د نوریې کړه وړه ورسره لږ لږ بدل شوي. وایي چې دا څنګه ناوې ده چې زما اولادونه پرې ګران نه دي او خدمت یې نه کوي. خو دوی چې هر څنګه سره بد شي بیا هم زما غوندې نه کیږي. سلما د دې د کاکا لور ده، وینه ورسره شریکه ده. د خپل کاکا له ویرې هم شاید څه ورته ونه وایي. سیما هم سر د تایید په دود وخوځولو. په تعجب کې شوه. رښتیا دا څه وایي خورجانې؟ ولې دومره بدلون؟ علت یې څه دی؟ پروین سر وخوځولو. نه پوهېږم. یوه بله مهمه خبره. پوهېږې خالد زما په وړاندې 2-3 ځله سلما ته لږ غوسه شو چې د دې کالي بې ځایه مه غورځوه، دا هم په دې کور کې حق لري. سیما هم سر د تایید په دود وخوځوه. هو خورې ته خپله هوښیاره جینۍ یې، خو ته ویره او اندېښنه مه لره. شاید په اړه دې د یوې بېوسه خورجانې او ملګرې دعاګانې قبولې شوې وي. تېره ورځ مې له رڼا سر په موبایل خبرې کولې. په بار بار یې ستا پوښتنه کوله. ویلې چې تل مې په سترګو کې ده او یو ځل لیدل مې ارمان دي او کاش چې ستا شمېره وای خبرې به دې ورسره کړې وای. پروین زر زر خپلې خبرې خلاصې کړې. ویلې چې کور کې مې اوبه نشته او نوریا راته غوسه کېږي. خو سیما یې لاسونه کلک نیولي وو. ټوکې ورسره کولې. کله کله به یې ویل چې په یو چا بیرته ګرانه شوې، کله به یې ویل چې ښکلې شوې یې، او په بار بار به یې ښکلوله چې له مودو وروسته به د خپل ګران سره په چکر لاړه شي. په همداسې یوه ټوکه یې ورته وویل پروینو زه خو وایم چې د چکر په بانه دې په چا خرڅه نه کړي. هسې هم زما ښاپېره یې. غټې سترګې او حسن دې له پردو وتلی. د وجود ښکلا دې په جامو څادرو کې نه پټېږي. او بیا بیرته جدي شوه. خو ګوره زه په یوه شرط اجازه درکوم او منې به یې. پروین حیرانه شوه. د څه شرط؟ سیما خورجانې زه خو ستا خبرې بې شرطه هم منم. سیما وخندل. اسانه دی چې ځینو هغه نارنجي کمیس به دې اغوندې، پرېږده چې دا خلک هم لږ. پروین وخندل. وی ویل اوس څه د پلار کور ته خو مې نه ځم. سیما یې په خبرو کې ورولوېده. یعنې چې نه منې. پروین جدي شوه. وای دومره زر خفه شوې؟ ولې نه؟ وایم چې سر له اوسه به یې واغوندم. زما هم نارنجي رنګ خوښ دی. دا نو څه خبره ده؟ سیما خوشحاله شو او پروین یې څو ځله په بېصبرۍ ښکل کړه. خو پروین له ډک لوښي څو لپې اوبه ور وشیندلې. ښکنځل څه چې څه په خوله ورتلل ورته ویل یې. بیخي د ماشومانو غوندې لګیا وه. خو سیما یې له ځورولو خوند اخیسته او د هغه په وچو شونډو له غوړېدلې خندا او مسکا سره به تازه شوه. دواړو په یخو اوبو د ماشومانو غوندې ځانونه لامده کړل. خو اخر یې ترې اجازه واخیسته او دا هم د کور تر لویې دروازې ورسره جوخته روانه وه. په کوڅه کې ښکته پورته وکتل. څوک نه معلومېدل او بیا په پروین پسې تر هغه کتل چې وړاندې خپل کور ته ننوته. هیڅ نه پوهېده چې نن سهار څنګه بل ډول ښکاري. ولې په پروین پسې زړه ختلی؟ ولې داسې بېواره په هغې پسې څړیکې وهي؟ بیرته راوګرځېده او خپلې کوټې ته لاړه. د مطلبي مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې 9مه برخه. تر بلې یعنې راتلونکې وروستۍ او له درده ډکې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.